Hi. Hi. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Knowledge is power. Knowledge is power. What is your name? My name, listen to me. Listen to me. Knowledge is power. Dear teacher, I have some necessary work at my home. I can't attend my class. Please help me and don't quite me and after Allah. Okay, inshallah. Allah wuji. لك مخي بالشات ورقدي. الله وجي. I want to free you. I want to free you. ډېر زبردست انسان دا مېلمه ده دوی ته جلال آباد ښار ښیي راځي را سره تاسو هم جلال آباد ښار وګورئ تیریږي چې قراري امنیت خوشحالي ايش نول سي افن امنیت ول شای لو فست ماشاءالله خوشحالي د امنیت د قراري د من خوشاله یو اون سي له شا او سي الګا فعلا د پاره د دې دولت نه ډېر خوشاله یو ان ایس ون ایس طالبان is vessel election ډېر خوشاله د من جون په خطر کې نه د من خوشاله یو ماش مونږ ته راکې وخت ماش راکې او نور خوشاله د من دفاع کوي او موږ نو څه غواړو الله پاک نه بسانده غواړو چې امنیت جوړ خاطر څنګه کارونه ان شاء الله خدي شکر دی خدي بس زه خدای چې کارونه کوي سویل دي سارمان دي په دې سره دي مسافر ته پیغام لري ارمان خدای شاه خبره ټول افغانستان ارمان دی زله د ارمان نه پرکا خوشاله اوس ډیر مننه کونړ یو دونه څه کار اوس مزدور کار یم د اړیکو کوم مزدور کار او نو مبارک سمي الله چاچا سمي الله انشاء الله سم پوس ان فارسین کونړ ایزولیشن تا اوسې لې ها سي مولې کونړ هي سي بیوټیفول ها سي مول څومره کار دی کړی څومره مزدوري دی کړی مزدوري مې نشته وروړاندال تاسو روانې ما بچو ته په سوال ډوډۍ ټوله او زدا وی پرونم دي چې مصطفی تخلص ارمانی د کوم ځای د کامې ولسو د کامې وای ارمانی ولسله سای سی وو پینځه کامه یو ارمانی زمين کړی ده هغه به الله راکړي که وچې او که پورې که سپورې هغه به الله راکړي او پات شو په دې کې که نه چې موږ ملک ارامي موږ ځوانان په ځای موږ سپینګیري په ځای موږ جرګه په ځای موږ چودره په ځای موږ ولس په ځای موږ ته دا ټول د هر څه نه بهتره ده هغه تجاران چې کاروبار نه په خارج کې دي څه پیغام ورته لري هغو ته دا پیغام لرم چې کوم د افغان ولس دپاره هغه همدردي وکړي چې کوم د الله دی او د رسول په چوکاټ کې برابر او ټول سره مدد وکړي بالکل باید راشي کاروبارونه په افغانستان کې جوړ کړي تر څو نور ځوانانو سره په مصروف سلامونه درنو دوستانو ستړي مشئ زه مصطفی میاخیل یم هدایت جان سره ده ډاکټر صاحب پرون دی واخه عتیق الله ډاکټر عتیق الله سره ده او له اتریش نه راغلی مېلمه مستر مک بولانی را سره ده مک بولانی ډېر زبردست انسان ده مېلمه ده دوی ته جلال آباد ښار ښیي راځي را سره تاسو هم جلال آباد ښار وګورئ السلام علیکم سلام علیکم کاکا ښې طبیعت ښه څنګه وظیفه څنګه ده ماشاءالله بس ښه ده ماشاءالله ښایسته وخت د امنیت قرار دی نوم مبارک او د ما نوم حاجي معروف دی حاجي صاحب معروف خوشحاله خو خپل وظیفه کې خوشحاله یم امنیت دی قراري ده او هر چي ته چې ګرځې څه خبره نشته دی او ګرمي خو ډېره ده ډریوران خو سر لانجې نه کوي نه قانون جوړ دی او ډریوران په خپله لار روان دي او چې کله موږ سره لانجه وکړي نو امنیتي کسان شته دی هغه ورته وایي چې ترافیک سره لانجه مه کوئ بالکل دغسې ډېر ښه بس خدای دې آباد لرم دا مېلمه راغلی ده ښه د اتریش نه راغلی ده سلام علیکم ده سره به له څو خبرې وکړو تبادلې به زه هم ترجمه کوم تعلیم دې څومره ده که دې باره کې تعلیم موږ 12مه پورې کړی ماشاءالله Chacha in the city in its traffic Allah shall office illa shall islibi ماشاءالله یو مال سه هار سه فول ثاني کوم ده سونه شي لا بشونه ماشاءالله اس ورانی سی و حال سه ما سه کولن سه دم دغه خبره وکړه دا جلال آباد ګرمي و زیاته ده دا ډریوران وای جلال آباد د سرحدي ښار دی دلته هر ولایت نه خلک راځي بیروبار ډېري ولکه د سیده ترافیک د هر چا مور پلار دی او ډریور او موږ سره ورونه یو او کیدای شي چې هغه ته لکه موږ چې څه ورته وایو په سیده لاره ځه یا داسې لار هغه ځي خبره مني قانون صحیح دی بله خبره ده که نه هغه مطلب دا ډریور چې ده که نه دا له ترافیک نه ډېر ډارېږي امرونه په ترافیک ورباندې کوي او غصې پرې کوي او ډریور بیا په هوټلي باندې ډېر هغه کوي صحیح ده او دا خبرې ګپ دې پکې او دا خبرې شته دی ور سړی بس په خپله لار روان دی زورواکي نشته دی بل څه شی نشته دی ماشاءالله امیر المؤمنین د قانون لاندې ټول خلک ځي او چا سره نور څوک زیاتې کوي نه بل شی کوي او موږ هم چې چاته وایو چې هلکه په خپله لاره ځه په خپله لاره ځي موږ سره هم څوک زیاتې نه کوي
او ماشاءالله قراری ده امنیت ده خوشحالی ده هر خواته کاکا هیو هو سه مول سفون ژوند وای خدا کنه دا من خبرې وکړه په هغه باندې بیا روان ده کنه خسته تیریږي ژوند ماشاءالله ژوند دې تیریږي والا پیشن الحمدلله ایشن فراد اس التار التوري فول اس لاشت هي لسه هول ان سفون لسه كان سه فوني يا ډېر مننه خدای دې آباد خوشاله اوسې مننه ژوند په دې ښه تیریږي چې قراري امنیت خوشحالي ايش نو لسه افن امنیت ول شای لو فست ماشاءالله خوشحالي د امنیت د قراري د مون خوشاله یو اون سي له شا او سي الګا فعلا دې پاره د دې دولت نه ډېر خوشاله یو and this one is in Taliban is vessel election ډېر خوشاله د مونږ ژوند په خطر کې نه دی مونږ خوشاله یو معاش مونږ ته راکوي وخت به وخت معاش راکوي او نور خوشاله د مونږ دفاع کوي او نور څه غواړو الله پاک نه بسانده غواړو چې امنیت ژوند د دې وترشانو ته خپل افغانانو ته مسافر ته سویل غواړي بس مسافر چې دې نه دي ساوي کې چې دې بدل دي خپل وطن دې موږ قراري د امنیت دې بدل خپل کاروبار او غیر شته دي که موټر چلای خپل کار کوي جارانو نو هیله د چرای خپل وطن کې کاروبار جاران دې راشي ځوانانو سره مشغوله شي په کار او دې ځوانانو سره او غریبانو سره د کومکونه او خپل فابریکې دې فعال کې خپل وطن کې امنیت دې ځوانان په کار بوخت دي کنه او اقتصاد دې ټول څه برابر ان شاء الله جوړ بشي برابر بشي الله دې بس په ټول باندې رحم ډیر مننه خوشاله اوسه مننه بو ايش الله اسود ايش اللي بيسيتالا اوكي السلام عليكم ورحمه الله دي خراوري مرا ستړی مسي خیر جوړ تازه خیر جوړ ما په خونه ما نو مبارک دی نوم خالد دی خالد خان کوم ځای کونړ نه دی څنګه کارونه ان شاء الله خدي شکر دی خدي بس زه خدای چې کارونه کوي سویل دي سارمان دي په دې سره دي مسافر ته پیغام لري ارمان خدای چې خبره ټول افغانستان ارمان لري زه الله دې ارمان نه پرکا خوشاله اوس ډیر مننه او دا نو ملک هم دغه د خدای تاسو ته زمونږ کې اوسېږي ها انت تاسو زمونږ کې اوسېږي او لا لا زه کدا شبه خو خار نه کی يجي وني سكون بدين شيء لا كم سكون کنه لا دير سكون بالکل دا کنه چې ګور خلق جلالبات وګوري ما تاسو کې مره ما ته بدرنګ دوړو صحیح ده خبر کیږي زمون السلام علیکم کاکا خیر سره مسي نوم مبارک دي صدقه نوم سمع الله عليه سمع الله لیکن څه ته ورګل خبرې به کو سره کوم ځای کاکا د کونړې ما دونه څه کار وسه مزدور کار یم د اړیکو ما سرکاري او نوم مبارک سمع الله چاچا سمع الله ان شاء الله سیم پوسټ دي فارسین کونړ ایزولیشن تا اوسې لې ها سي مول كونر هي سي بيوتيفول ها سي مول څومره کار دی کړی څومره مزدوري دی کړی مزدوري مې نشته روړندارې تاسو روانې ما بچو ته په سوال ډوډۍ ټوله چې دا وی او اسې سپانس ټریسټ والي سي شنه ان شاء الله اسې سو بیسټ خالص هون هي ما يبقى هون دا وای الله مالک دا الله مهربان الله خو مهربانه بچاله خدای په موږ خپل رحم ان شاء الله سي الله دې په ټولو باندې ورحمېږي امين امين قربان بس دغلته نه ګروپې د ما سره ډیر نه دي دا خدای دې عزت وکړي بس الله دې په کروڑو حساب دا الله دې عزت من ډېر خوشاله ته څنګه کړانه الله شکر خیر د چی شو بوتل د تاسو ورسې جمع نه ما نوم دې چیرې مصطفی او پرونم دې چیرې مصطفی تخلص ارمانی د کوم ځای د کامې ولسه د کامې واي ارماني ولسه سای سیو پینځه کامه ايش يو ارماني واي ارماني ولا ارماني چی شي ارمان کې اشوک ما ورمانی پارس چی شي ولا شو کې بس دلې راغی او نه فاصله شا ان لا او حالي هو لسه لا جي حالي هون هيز حالي هون او ته مش نه شي نه جي بس حالي هون ما دلته شو كان اشتكنا اول تمشي څنګه دا اوس ناکام شوی که کامیاب شوی ولا فی الحال ناکام ناکامې جواب وکړو زه خدای دې کامیاب کړي پکې ته خیر دې پکې او به خیر کور کې لانجې کوي که نه بدماشیانې کوي بد اخلاقي کوي خدای دې ارمان مه پوره کوه ځکه بیا دې مور خفه کېږي ها که نه شیر ټپه ټپې خو دې مې زده کړي کوم شعر ټپه شي ټپه شو کومې رښتیا ولا اوس فی الحال ذهن ته مې نه راځي نو شي سازي سي پوسې خاطره دی وای خاطره وسو کوم خاطره نه لرم بس نو هیڅ څه به نه خو نه ری بس
ارمانی پاتې یم ارماني الله دې موږ ارمانونه پوره کړي. امين کې امين کې الله دې موږ تاسو ایمان باندې ارمان پوره کړي کنه دا ارمان پوره کړي خدای مهربان بچا ده څنګه کاکا الحمدلله شکر طبيعت الحمدلله خدا تاسو ښه سي مبارکه نوم غلام حیدر ده الله حیدر کوم ځای ایساره کې رساله سره کوم ځای ایساره افغاني زنګاني زدي کسایمه ډیر شکر مرو خېله میا خېلی مې اخیره ډیر خو سي شکر څنګه راغلی وي خار ته چکر دی بار راغله دا پیژنې رومي ولا پیژن راغلی دا خارجي ده ډیر ښه انا فيس رولز ساره کی شو على اندي مثالي Isar you beautiful names. It's a home. ساره کو څنګه ده او ساره کو الحمدلله بیوټیفول پاس ګلاس خاصی هو. قد کور دې ده کړه اسه نه کور مې الحمدلله دلته دا ولته موسیقم دلته موسیقم سکار روزګار شي بس کار روزګار هم دا غریبي ده نو کوي کله موټر چلوم او کله یو بل روزګار کوم بس مقصد چې ژوند رواني په هر عزت کې رواني الحمدلله دا مهمه ده بالکل دا عزت مهم دی لار سره چې عزت مرزي بس نور روزي دی الله بلا سره نه خدای دې په ملک کې نور آرامي راولي موږ په دې باندې فخر کوو رزق واده رب العالمین کړی ده هغه به الله راکړي که وچې او که پورې او که سپورې هغه به الله راکړي او پات شو په دې کې که نه چې موږ ملک کې آرامي موږ ځوانان په ځای موږ سپین ږیري په ځای موږ جرګه په ځای موږ چودره په ځای موږ ولس په ځای موږ ته دا ټول د هر څه نه بهتره ده هغه تجاران چې کاروبار نه په خارج کې دي څه پیغام ورته لري هغو ته دا پیغام لرم چې کوم د افغان ولس دپاره هغه اندردي وکړي چې کوم د الله دی او د رسول په چوکاټ کې برابر او ټول سره مدد وکړي بالکل باید راشي کاروبار په افغانستان کې جوړ کړي تر څو نور ځوانانو سره په مصروف شي خیر کال ته کاروبار کوي یا دلته کې تجارت خو د اروپا سره تړلې خبره ده تجارت هر ځای کې کوي خو به یې همدردي هم افغانانو سره وکړي ډېر ډېر مننه په مخ هم مننه ډېر ډېر مننه Knowledge is power. Knowledge is power. Dear teacher, I have found mystery word at my home. I can't attend my class. Please help me and don't quite me. In the opposite Allah. Knowledge is power. Knowledge is power. Knowledge is power. Can speak English. Very good. I'm very nice. What is your from? My from Afghanistan, just from Utrecht. Utrecht. Yes. In which side you? That's long. I ask you. I'm Muslim Afghan Jalalabadi. I know Jalalabad Khujani. Sangari. Isarak Miakhil. I know. You and you? I know him. You Hisarak. Oh, Oh. beautiful, good, my good friend. Yeah, my friend going there Utrecht. Speaking there. Hi. Hey, Hi, how are you? I'm fine, thank you. Knowledge is power. Knowledge is name? power. What's your name? My name, listen to me. Listen to me. Knowledge is power. Dear teacher, I have some mystery word at my home. I can't attend my class. Please help me and don't quit me and after Allah. Okay, inshallah. Okay. Utrecht? خاصی مول. سیفول او شي نه سي پلاس نه ده ولا ما ته پیسې راکې نو شي نه غریبي مسواس ان ستريس له inshallah. Yes. نامي سهول. I'm foreman. I'm foreman. Listen to me. I'm foreman. I have killed 7 children family. 7 children, 2 boys, 3 girls, 1 family, 1 daughter. You help me. You help me. I'm ready for. You help me. Okay, inshallah. وما سره کومک وکي والله حسين هواي. دا یو شي ونفرها. ولا ستريس تو بشوف ونفرها. من من سيلا شاش ولا نوم مشلي ونفرها. قسم داغا. قسم دلسان من ماماتي. هالي هو. شودي. زي شو لك ذاتك والله بشاخذ ان شاء الله بشانه ده بوردرينج والله بشان ده شا سبب والله بيتش ما غشو والله تولي مي لك دينو هلفي 100 هلفي بيتش ما خمس خمس شهور وصنا لك يفصل والله كذا نور نفسه وصل لك بشان ده شايما والله وجي لك مخي بلشات ورقلي والله وجي زه I want to free you. ورقلي I want to free you.
Okay. Free you. Okay. I want to free you. Thank you. Thank you. I want. لګ کوم ولا دغه بس اس خو زم ما په خبر په مطلب پوه شم چې دومره پامین لرم جام دي غریب دومره ما سره هیلپ ولا وکړه غلره مپاره پاسې زور رسیدم ها. نو مو داس به نه غلطیږي ان شاء الله سیدا دوستان صاحب. ګوري په سر زو خپل د وسه مطابق بو کې موږ خپل مسره کومک وکړو نو سادات صاحب څنګه خوخه ده پرونه ته یو نه خپلو خدای پامني بوالو ډیر مننه دوستانو خدای مو آباد لره هیله د ځخ پرونه خوښه شوی ما او مستر میک نومیږي میک ته اجازه راکړئ تاسو په لاس پرو خدای پامان زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه